لکه خوشحال بابا وایي که نه چې اتفاق په پښتنو کې پیدا نه شو ګنې ما به د مغل ګریوان پاره کړو خلک په مخ کې روان یو مونږ په شا روان شو نو دا ځکه تاسو ته زه په دې فورم وایم چې زمونږ خپل پښتانه هم دې سیس کې دومره سیریس نه وي هغې دویم ځل باندې وکړو نو که مونږ کې اتفاق او خپل مشران ګڼل کشران د کشرانو په ځای نو مونږ به دومره نه خرابېدو خو زمونږ دا یې چې کشر راپاسي نه مشر نه مني او چې مشر راپاسي نه کشر نه مني نو په دې کې مې خپله ژبه هم خرابه کړه په هغې کې مې خپل ادب هم خراب کړه هر ځای کې چې پښتون دی نو هغه دا وایي چې زه پوهېږم او دا بل څوک نه پوهېږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ټول دلته زما جمع شوي وروڼه مشران کشران ستاسو د ټولو مننه چې نن زه دلته کې ستاسو مخامخ ناست یم او ما له دا موقع د مرستیال ادبي ټولنې ملکڼ راکړله او خوشحاله یم په دې ورځ باندې چې تاسو دومره ډېر وخت کیدای شي ستړي شوي به م یې ځکه چې سهار نه والې تر اوسه پورې تاسو ناست یې مسلسل دا ټول ویونکي م واورېدله او د دې ټولو مفیدې او فایدهمندې مشورې خبرې اترې م واورېدې خو دا خبرې دا هر څه هله زموږ دپاره فایدهمند کېږي چې په دې باندې مونږ د عمل کولو طاقت ځان کې پیدا کړو ته چې دا خبرې خو زما په خیال چې زما د دې نوکرۍ زه نن تاسو مخامخ ناست یم د پښتو اکیډمۍ د ډایرکټرې په حیث او زما چې نوکري شروع شوې تقریبا 6 کاله به کېږي نو دا کانفرنسونه دا هر څه دا ټولې خبرې پکې مونږ اورو خو عملي طور باندې مونږ په دې لاره کې لږ کمزور یو ځکه چې یا توان نشته یا را سره د حکومتي داسې مرسته نشته دی چې مونږ په دې خپل هر څه باندې عمل وکړو خو بیا هم زه وایم چې مونږ پښتانه زمونږ شاعران ادیبان زمونږ محققین ډېر زړور دي ډېر تکړه دي چې په دې ډېرو محدودو وسایلو کې ټول لګیا دي خپلې هلې ځلې کوي او په یو مقام کې په یو ځای کې مونږ داسې نه یو چې د چا نه په کمه باندې یا د چا نه وروسته روان یو بلکې اوږه په اوږه مونږ د نورو ژبو سره که هغه انګریزي ده که هغه اردو ده که نورې ژبې دلته کې دي هغې سره مونږ خپل ځان برابر کړی دی نن خو دا ټول چونکې را یو ځای شوي یو مونږ او په دې خپلو مسلو باندې په هغه ستونزو باندې خبرې کوو چې په تعلیمي میدان کې څه ستونزې دي زمونږ مخامخ او څنګه مونږ دا ختمولی شو نو ټولو پوهانو په دې باندې خبرې اترې وکړې خو زه چې رالم نو لومبۍ نشست خو شوی و او دویم کې ما عبدالله جان صاحب چې اسلام آباد نه راغلی دی د هغوی یو دغه تجویز پیش کړ خاص طور پر د املا په هکله باندې د پښتو املا چې کومه دا نوې املا ده او هغوی د یو کانفرنس ذکر هم وکړو خو دا ذکر یې ونه کړ چې دا چېرته شو او چا کړو نو دا د پښتو اکیډمۍ د په سرپرستۍ کې شو او دا تقریبا د نن کم یا زیات 13 کاله وشوه دی چې دا کانفرنس په باړګلۍ کې شوی او په دې نیت باندې اکیډمۍ دا قدم پورته کړی و چې مختلف زمونږ پښتانه په دې مقام په یو مرکز باندې مونږ رایوځای کړو لکه هغه وایي که نه چې راغون په یو مرکز یې نه کړم هرې تپې ته د جرګو سره ځم نو هغه جرګه پښتو اکیډمۍ رایوځای کړې وه او په دې کې هغه عالمان هغه ادیبان هغه دانشوران چې کوم د افغانستان نه تعلق ساتو کوم د پېښور نه کوم د بلوچستان نه دا ټول رایوځای کړو او هغوی په دغې املا باندې متفق شوي نو هغوی دي چې دا کوم هغه ورکړو چې لکه مخکیني خلک پرې نه پوهېږي نو زما خو زه خپله د یو ناقص رایې مې دا ده چې مخکیني خلک خو مطلب هغوی چې په کمپېدلو نو هغه څیزونه هسې مو تقریبا چې 13 کاله وشو دا بدلون راغلی دی او اوسني خلک چې دی نو موږ له اوس په کار دا چې موږ د اوسنو خلکو خیال وکړو ځکه چې زموږ د اوسني کل نه پښتو پاتې کېږي نو چې یو کل یو نسل چې دی یو څیز سره موږ عادت کو یو املا باندې هغوی پی شو هغوی روان شو زموږ کتابونه پکې وشو زموږ تحقیق پکې وشو په هغې کې مختلف کارونه وشو او اوس موږ هغه بدلو نو زموږ به دا شته کل به چې دی نو دی به بیا څه کوي دا به په ځای پاتې کېږي موږ به هماغه یګانې دوه کړو خو هغه مخکینی دغه خو اسم مطلب هغې شته دی خو بیا هم لکه د نوې دپاره بل دا که موږ وګورو چې د کمپیوټر ژبه هم په هغې کې هم دا نوې املا استعمالیږي
نو اوس وخت داسې را روان دی چې مونږ به خلک په مخ کې روان یو، مونږ په شا روان شو. نو زم چې دا زما په خیال کې مناسبه نه ښکاري ماته. نور تاسو زمانه کې دي چې دې کې ډېر ښه داسې عالمان پوهانی چې هغوی ته مناسبه ښکاري. نو زم چې زمونږ د املا کومه دا شته ده، مونږ بار ملکونو ته ځو، بچی مو داخلي والی میډیکل ته چاینا مثال مونږ د خپل همسایه ملک ورکړو. هغې دپاره چې مونږ خپل بچي لیږو نو هغوی باندې اول چاینیز لینګویج زده کړي او هغوی په مختلفو اکیډمو کې دلته کښېني، هغه زده کړي او بیا یو کال پورې د هغوی خپل مونږ فیس هم ورکوو. زمونږ بچي هغه لینګویج زده کوي او د هغې نه پس هغوی ته تعلیم شروع کېږي. نو دومره خو مونږ هم د یو پښتون په حیث د دې پښتو په مونږ باندې حق دی چې مونږ دومره وخت ورکوو چې دا خپله املا زده کړو، ځان ورسره عادت کړو، بجای د دې چې مونږ دا اوس بیا ختمو. هغه شته کتابونه، هغه شته ذخیره به زمونږ چېرته ځي. نو په دغه کې مې یو دغه دا تجویز و، ما که تاسو ټولو سره بیا اتفاق وکړئ نو ښه به وي. بله خبره د نصاب د جوړېدو دې کې زمونږ یو ملګري دا دغه وکړو چې زمونږ نصاب لکه لمین صاحب ووی چې زمونږ دپاره اکیډمۍ ادارې پکار دي، لکه د خلکو یو دغه نه دی پکار، هجوم نه دی پکار، اداره پکار چې د هغې د لاندې یو سیسټمیټیکلی مونږ یو کار وکړو. لکه د نصاب دغه تاسو د ما په خپله دا ایکسپیرینس ما سره شوی دی. اوس تاسو چې څنګه ووایي چې د لازمي مضمون په طور باندې پښتو روانه ده او اتم اووم پورې د هغې سلیبس تیار شوی دی، هغه شوی دی. خو تاسو په دې خبره باندې دا ناس ټول دي ته زه دا یو حقیقت ووایم چې ډېر خلک به ته نه خبر. مخکې به دا و چې پښتو ادبي بورډ به و، هغوی به کېناستل، هغه مشران پوهان هغه به محققین به دغه شو او هغوی به یو کورس جوړ کړو. څنګه چې دوی وایي چې د لسم دی که د دولسم د کوم کتاب کې دومره غزلونه وي چې په یو کال کې نه ختمېږي. نو اوس د اووم اتم دپاره چې کوم کورس جوړېده نو د هغې سیسټم دوی څه شروع کړی د حکومت چې هغه یو پروجیکټ یې چاله ورکړي. پروجیکټ کې 3 کسان راغون شي، 3 کېدای شي سټوډنټان وي، یو پکې ځان سره د مشر چېرته پروفیسر نوم واچوي او هغوی کورس دغه کې جوړ کړي او هغه کورس بیا لاړ شي، بیا 3-4 کسانو ان جی اوز نه هغه کورس راټول شي او بیا هغې باندې هغوی لاړ شي او هلته کې بیا په هغې باندې خدای خبر چې قراندازي پې کوي او که څه پې کوي څه دغه خو مطلب هغې کې بیا یو کورس سلیکټ شي. نو مطلب د دې نه اوس مونږ نه یو خبر. لکه زه خپل یو مثال درکړم چې زما نوم په یو کورس کې اچولی شوی او زه ترې هله خبر شوم چې هغه کورس منظور هم شو او زما سټوډنټ ما له مبارکي راکړه چې میډم مبارک شه، دې کې خو ستاسو نوم مونږ سره و. نو زه په هغه وخت ډېره خفه شوم، خو بس ما وایي چې اوس هسې منظور شوی دی نو زه به غږ ونه کړم. خو په دویم ځل بیا هم هغه حرکت وکړو. نو دا ځکه تاسو ته زه په دې فورم وایم چې زمونږ خپل پښتانه هم دې سیس کې دومره سیریس نه وي. هغې دویم ځل باندې وکړو نو بیا باقاعده ما ورپسې سوال جواب ولګو چې ګوره دا کورس جوړول چې داسې لوبې ټوکې نه دي، دې کې ډېر داسې سینسیټیو څیزونه دي، دې کې به ډېر داسې هغوی چې هغه به د خلکو نه خوښه، خو زما په نوم زما په مشرۍ کې به تاسو چاپ کړي نو سبا به دا تپوس ما نه کېږي، زه ترې خبر هم نه یم. نو دا د حکومت یو دغه پکار دی چې هغوی یو داسې اداره هغه کړي چې د دې ریسپانسبلي د هغې د هر یو څیز ریسپانسبلي، د هغې د املا ریسپانسبلي، هغوی سره دا زموږ سبا په هغوی باندې څه ابجیکشن راځي چې هغه ادارې باندې راځي. دا نه چې موږ یو ګروپونه جوړوو او 3-4 کسان را یوځای کېږي. پښتنو زموږ پښتنو خو لکه زه یو زنانه یم خو زه پخپله چې دا فیل کوم نه زه یم چې زموږ پښتنو کې اتفاق نشته. لکه خوشحال بابا وایي که نه چې اتفاق په پښتنو کې پیدا نه شو ګنې ما به د مغل ګریوان پاره کړو. نو که مونږ کې اتفاق و او خپل مشران ګڼل، کشران د کشرانو په ځای نو مونږ به دومره نه خرابېدو. خو زمونږ دا یې چې کشر راپاسي نه مشر نه مني او چې مشر راپاسي نه کشر نه مني. نو په دې کې ما خپله ژبه هم خرابه کړه، په هغې کې ما خپل ادب هم خراب کړو. نو زه یم چې مونږ د خپلو ادارو هم قدر وکړو، د هرې ادارې چې کوم کار دی هغه هغې ته پرېږدو، هغه د هغې ذمهواره وګڼو. لکه څنګه چې دوی وایي چې په ابټاباد کې لینګویج اتارټي دغه جوړه شوې ده ښه نه. نو زما په خیال چې لکه دا لینګویج اتارټي پکار نه چې دا پښتو اکیډمي ته یو ذمهواري ورکړی شي د حکومت د طرف نه چې پښتو چې انګو والا شته دی هغه شته دی نو پښتو ول نشته. زمونږ په صوبه کې د حکومت د طرف نه پکار چې مرسته وشي د پښتو. هغه په بلوچستان کې د پښتو اکیډمي ته 1 کروڑ 2 کروڑ سرکاري فنډ ملاویږي
او هغه په د پښتنو ادیبانو شاعرانو د ریسرچ د دې هغه موږ په خپل د اوس لګیاو چې موږ وایو څنګه دیو وي چې د فند خبرې غني چې فند موږ سره نو موږ د خپل سټوډنټان چې کوم د پی ایچ ډي تھیسس دی او هغه د کار دی هغه د خلک فائدہ غشتي شي موږ چاپ کوو که ډیره مس نه کیږي نو کار کې یو چاپ کوو نو دا په کار زمونږ حکومت لدی چې هغه د دې ادارو سرپرستیو کی او زمونږ خپل کام له پکار دی چې مونږ راغون شو مونږ یو بل ملاتړ جوړ شو نه بلکې دا چې د یو بل خپې راکاږو هر ځای کې چې پښتون دی نو هغه دا وایي چې زه پیږم او دا بل څوک نه پیږي چې مونږ ټول پیږو ټول عالمان دي ټول دانشوران دي او شکر دې د چانه په هیڅ دغه کې کم نه یو په یو سیس کې د هر چا نه ښه کولی شو ښه ریسرچ هم کولی شو ښه ټیچنګ هم کولی شو زمونږ چې کوم ډپارټمنټس روان دي د ټولو نه په ښه دغه باندې روان دي ریسرچ روان دي خو بس صرف دغه دا دی چې مونږ یو بل اپریسیشن وکړو مونږ ومنو چې او مونږ پښتانه د یو قام په حیث دې ځای کې موجود یو نه چې د یو فرد په حیث او مونږ پښتنو کې دا کمزوري ده چې هر یو کس وایي چې زه بس یم او بل څوک نشته نو یو بل له مونږ عزت ورکو او د عزت په زمونږ ادارې هم عزتمندي کی مونږ به مخکې شو او دغه مې دغه کو چې دا املا دا هغه واچو کې پښتو اکیډمي سره تعلق و نو ځکه مې ته دا خبره سپینه کړه چې که دا مونږ وروستو کوو نو زه یم چې د فایدې په ځای مونږ ته نقصان راځي نور زمونږ خپلو ملګرو زما سټوډنټان زیاتتر چې کوم دا ټول تورا ناس هم د خوشحالۍ خبره هم ده زما دپاره د عزت هم ده زما دپاره د ویاړ هم ده چې زه یو ځای ته لاړ شم او هلته کې ټول زما شاګردان مانه توراته ووایي نو الحمدلله په دې وخت باندې او پښتنو په داسې راټولنو باندې چې د دوی کوم سټیپ اوچت کو نو دا مونږ له یوازې د ادارو په دغه نه بلکې مونږ له په داسې په پرسنلي د هغه باندې په کار دي چې داسې قدمونه مونږ ګامونه پورته کړو او دا دوی یو لار وښوله پښتنو ته چې را یو ځای شي مونږ هر څه کولی شو که هغه سرکاري وي او که غیر سرکاري طور باندې ستاسو د ټولو مننه او ډیره خوشحاله شوم الله پاک د ټول پښتانه همیشه آباد او ودان ساتي.